بعض خلک معافي دې دپاره کوي چې د دې نه بعد څه فتنه جوړولو واله دی. دا بعضي منافقان خیانتګر په جرګو کې په فیصلو کې به کښېني وایي موږ جي خبره ختمه کړه موږ معافي وکړه. اراده یې څه ته ده؟ سیچل به کوو خو لږ دې نه بعد چې دا خلک غلي شي. دا ډېر د نیچ خلکو کار دی او د ډېرو سپکو خلکو کار دی چې دی مخامخ دا وایي چې ما خبره ختمه کړه او بیا وروسته د په زړه کې نور سي. نه چې څه کې او زړه کې دې سي هغه هم بیا صفا وایه زه معافي نه کوم چې خلکو ته پته وي چې د څه اراده ده نه ده. نه جي زمونږ ورور دی نه 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 زمونږ ورور دی. دا د منافقانو کار دی. زمونږ ورور دی بیا به د ښځو په شان ګزار کوي د ښځو په شان سیچل به کوو. دا کار د منافقانو. نو دوی له ګوره الله اجر نه ورکوي. دوی له الله اجر ولې نه ورکوي؟ معافي د اصلاح په نیت نه ده کړې. بل خو معافي په دې نیت وکړه چې د دې معاشرې نه د شر او فساد ختم شي. انه لا يحب الظالمین، یقینا الله مینه نه کوي د ظالمانو سره. ولمن انتصر بعد ظلمه، او خامخا چا چې بدله واغسته وروستو د ظلم کېدو نه په هغه باندې فاولئک ما علیهم من سبیل، نو دغه کسان نشتي په دوی باندې هیڅ لاره د ملامتیا. نو په دې کې اشاره دی طرف ته د علما وایي چې هغه وخت نږدې دی چې الله رب العزت به د مکې نه چې راکم مسلمانان اوځي هجرت وکړي او دوی سره ظلم شوی دی، الله به دوی له اجازت ورکوي چې دوی خپله بدله والي. یا په مکه کې چې مسلمانان کم اوسېږي اکثر کمزوري وو که نه. دا مکي دور کې خو مسلمانان انتهایي کمزوري. نو الله وایي که کله ناکله بدل علی هېڅ خبره نه ده ځکه ظلم در سره شوی دی. صحیح ده کمزوري یی خو که وس دی انسان د بدل رسی او بدل والی نو ملامته نه دی. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقینا لاره د ملامتیا په هغه چا ده چې ظلم کوي خلکو سره. ویبغون فی الارض بغیر الحق، او زیاتې کوي په ځمکه کې په ناحقه. اولئک لهم عذاب علیم، دغه کسان دوی لره عذاب دردناک دی. ولمن صبر وغفر، او خامخا چا چې صبر وکړو او بخنه وکړه. ان ذلک لمن عزم الامور، یقینا دا کار خامخا د پخو کارونو نه دی. که څوک صبر وکړي او بخنه وکړي نو دا د ټولو نه اوچت عمل دی. ها کله نا کله غوره دی چې د سړي نه بدل واغستی شي. هغه هله چې کله یو سړی مشهور شوی په یو خباست باندې په ظلم او زیاتي باندې او د ده نه بدل واغستی شي په دې چې دی د بل چا سره دا کار بیا نه کوي، نور دا فساد نه کوي. دا په بعضو حالاتو کې دغه کار بیا